د اباد خیل کلی د غرو په لمن کې پروت یو شین او ښایسته کلی و. په دې کلي کې یو ځوان اوسېده چې نوم یې علاودین و. علاودین یوازې یو عام ځوان نه و، بلکې هغه په خپل هوښیارۍ، چلاکۍ او ټوکو ټکالکو په نږدې 8 کلو کې مشهور و. دا به تل د مظلومانو ملاتړ کوو او د جبرانو په لاره کې به یې داسې لومې ایښودې چې هغوی به یې پوزې ته راوستل. هغه وختونه و چې سیمه کې د تور دیو په نوم یو ظالم جادوګر خپله ویره خپره کړې وه. علاودین د خپلو دوو نږدې ملګرو ګل خان او ظرف سره پرېکړه وکړه چې د دې جادوګر د ظلم خاتمه وکړي. یوه شپه علاودین خپل ملګري راوغوښتل او ویې ویل ملګرو ته: تر څو به مونږ د دې تور دیو ظلمونه زغمو؟ نن شپه زه ځم چې د هغه د تلسیماتو متولو لپاره کومه لار پیدا کړم. علاودینه، هغه جادوګر دی، د هغه سره جادو ده او ستا سره یوازې یوه چړه. هو وروره، لږ فکر وکړه، هغه ډېر خطرناک دی. ما ومنه، کسان دې خوښ وي نو په آرام کښېنه، ونې ځان توپ ته خېژوي. تاسو هم مه کوئ، په عقل باندې چې کوم کار کېږي هغه په توره نه کېږي. ما ته دعا کوئ چې زه کامیاب شم. علاودین په یوازې ځان د اباد خیل له کلي ووتو او د هغه غرو په لور روان شو چې ویل کېدل هلته د پریانو او د جادوګرانو بچی ده. علاودین په لاره کې ډېر ستړی شو، تنده او لوږه ورباندې غریبه شوه. په داسې حال کې چې لمر په ډوبېدو و. هغه یو سمشي غار ته ورسېدو. هلته یو سپین ږیری بابا ولیدو چې مخ یې د نور په څېر ځلېدو. د بابا یو درویش و چې د دنیا له غوښه لرې یې عبادت کوو. علاودین چې ډېر شوخ او لومړی یې وغوښتل چې د بابا سره ټوکه وکړي، خو کله چې هغه سترګو ته وکتل نو ویره ورغله او په ډېر ادب یې سلام وکړو. السلام علیکم بابا جي، زه د اباد خیل مسافر یم، لاره رانه ورکه ده او ډېر ستړی هم یم، دماغ مې بالکل کار نه کوي. وعلیکم السلام، زما زویه، زه پوهېږم چې ته ولې راغلی یې. ستا په زړه کې د خپل کلي د خلکو درد دی. ته غواړې د تور دیو ته ماتې ورکړې، خو په هلې لاس د کار ناممکن دی. نن به زه تا ته یو داسې شی درکوم. علاودین حیران شو چې بابا زما زړه په حال څنګه خبر شو. بابا د غار له کونجه یوه زړه شکېدلې د څرمن کڅوړه راویستله او علاودین ته یې ورکړه. علاودین په خندا: بابا جي، دا خو یوه زړه کڅوړه ده، په دې کې به زه د کلي لپاره ډوډۍ یوسم که د ځان لپاره غنم. زویا، د عامه کڅوړه نه ده، دا سلیماني زنبیل دی. په دې کې یوه بله نړۍ ده، هر څه چې پکې اچوي ځایږي او چې کله یې واړئ بېرته به ترې راوځي. علاودین غوښتل وګوري چې آیا بابا رښتیا وایي که نه. هغه یو غټ کاڼی راواخیستو او په کڅوړه کې یې واچو. کاڼی غایب شو. بیا یې یو بل غټ بوټی راویستو او په کڅوړه کې یې واچو. هغه هم پکې غایب شو. یا الله، دا خو ډېره عجیبه ده. بابا جي، دا خو معجزه ده، زه خو یې حق حیران کړم. یوازې دا نه، دا سلیماني خولۍ هم واخله چې کله یې په سر کړې نو څوک به دې نه ویني، او دا سلیماني تڼۍ تسمې په پښو کړه چې کله روانېږي نو د باد په څېر به تیز دی. علاودین د بابا لاسونه خپل کړل او په منډه د کلي په لور روان شو. په لاره کې یې د خوشحالۍ نه ټوپونه وهل. کله چې علاودین کلي ته ورسېدو، ګل خان او زرک یې په انتظار ناستو. هغوی چې علاودین ولیدو نو ور منډه یې کړه. علاودینه، څه دې کړل؟ کومه توره دې راوړه؟ توره مې نه ده راوړې، دا کڅوړه مې راوړې ده. ګل خان په خندا: ښه نو اوس به په دې زړه کڅوړه جادوګر وشنو. صبر کوئ ملګرو، اوس ننداره وګورئ چې دا کڅوړه څه کوي. هلې تماشه یې کوه زرګه. علاودین د ضرب په مخ کې خپله کڅوړه خلاصه کړه او ضرب ته یې وویل: دې ته وګوره. بیا یې ناڅاپه د ګل خان غټه کټوه دیګ چې په نغري ایښې و په کڅوړه کې واچو. کټوه غیبه شوه. ملګري د حیرانتیا د یو بل مخ ته وکتل. څو ورځې وروسته د تور دیو لښکر په اباد خیل برید وکړو. هغوی غوښتل د کلي غنم او څاروي غلا کړي. علاودین خپل ملګري تیار کړل. تاسو یوازې ننداره کوئ، نن به زه د دې زنبیل کمال ښیم درته چې په دې کې څومره طاقت دی ملګرو. علاودین خپله سلیماني خولۍ په سر کړه. غیب شو. هغه د دښمن لښکر منځ ته راړو
هغوی نه پوهېدل چې څه کېږي. علاودین خپله کڅوړه خلاصه کړه او یو غټ غږ یې وکړو. ای زما زنبیله، دا د ظالمانو لپاره مچۍ او لړمان وباسه. ناڅاپه له کڅوړې څخه زرګونه مچۍ او داسې لړمان راووتل چې په دښمن ګډ شول. په لښکر کې ګډې وډې جوړه شوه. دا څه مصیبت دی، دا مچۍ له کومه ځایه راغلې، تخته وکړئ. په څو دقیقو ټول لښکر ټیټ و پړک شو. ګل خان په لوړ اواز نارې وهلې. ژوندی د علاودین ابد خیل کامیاب شو. یوه بله ورځ خبر راغی چې د تور دیو په خپله کیله کې یوه لویه مېلمستیا کړې ده او د ټولې سیمې جادوګر یې راغوښتي دي چې د ابد خیل د نیولو پلان جوړ کړي. علاودین پرېکړه وکړه چې د هغوی خوند خراب کړي. هغه د شپې په تیارو کې د جادوګر کیلې ته ورسېدو. هلته په دسترخوان باندې رنګارنګ پلونه، کبابونه، میوې او میټایانې ایښودل شوې وې. علاودین خپله کڅوړه خلاصه کړه. علاودین په زړه کې ای زما ښکلې کڅوړې، دا ټول خواړه ستا شول. هغه په یوه ثانیه کې ټول خواړه دیګونه، کشوغې او خطا هغه علي چې دوی پرې ناست وو په کڅوړه کې واچول. کله چې جادوګران د خوراک لپاره راغلل، هلته یوازې خالي ځمکه وه. تور دیو په غوسه شو. دا څه وشول؟ خواړه چېرته لاړل؟ آیا دلته کوم بل جادوګر شته؟ علاودین په یو کنج کې پټ و او په زړه کې یې خندل. هغه بیرته کلي ته راغی او هغه ټول خوړی د کلي په غریبانو وویشل. اوس تور دیو پوه شو چې د په ابد خیر کې یو داسې کس شته چې د هغه جادو ورباندې نه چلیږي. هغه په خپله میدان ته راووتو. د کلي په منځ کې غږ وکړو. ای علاودینه، که ته نومیالی یې نو زما مخې ته راشه. علاودین په خپلو تیزې تسمو باندې لکه د برېښنا په څېر د هغه مخې ته حاضر شو. زه دلته یم. تور دیو، ستا ظلم وخت پای ته رسېدلی. ته یو عام انسان یې، زما جادو به تغییره کړي. جادوګر وغوښتل چې په علاودین باندې د اور لمبه وغورځوي، خو علاودین سمدستي خپله کڅوړه خلاصه کړه. هغه لمبه په کڅوړه کې ننوته. بیا علاودین خپله کڅوړه د جادوګر په لور ونیوله. نن به ته په دې کڅوړه کې د خپل ظلم سزا ګورې. کڅوړې د مقناطیس په څېر جادوګر ځان په لاره ونیو. خپل ځان کې داسې جذب کړو چې یوازې د هغه چغې اورېدل کېدلې. د کڅوړې دننه داسې بندیخانه وه چې د هېڅ جادوګر جادو پکې نه چلیده. کله چې هر څه آرام شول، ګل خان او زرکله علاودین څخه پوښتنه وکړه. علاودین وروره، دا کڅوړه خو ډېره لویه ده، په دې کې دننه څه دي؟ ملګرو، په دې کې هر څه شته. کله چې زه ستړی شم نو په دې کې ننوځم. هلته یو ښایسته بستر دی. هلته د میټایانو ډېرې لګېدلې دي. هلته سړه هوا هم ده. نو ته خو پکې ځان هم پټولی شي. هو، یو ځل چې دښمن راپسې و، زه په خپله کڅوړه کې ننوتم او کڅوړه مې د یوې غټې ډبرې شاته کېښوده. هغوی ټوله ورځ ګرځېدل، خو زه یې پیدا نه کړم. هغه وروسته په ابد خیل کې امن او خوشحالي راغله. علاودین خپله کڅوړه د کلي هګیڼۍ لپاره کاروله. که په څه هم چاته په ژمي کې د لرګۍ ضرورت و، نو علاودین بله ځانګړه په خپله کڅوړه کې په زرګونو من لرګي راوړل. که به په کلي کې مېلمستیا وه، نو دا به په کڅوړه کې ټول وسایل راوړل. خو هغه هیڅکله خپله کبر ونه کړو. هغه تل ویل چې د هغه سپینګیري بابا دعا او کرامت دی.